الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دې مبارکې میاشتې د شروع کېدو په موقع باندې یا په مناسبت سره مسلمانانو ته یو مختصر نصیحت. دا کومه میاشت شروع شوه، دې ته د رجب میاشت ویل کېږي او اوومه میاشت د هجري تاریخ په حساب سره دا اوومه میاشت ده. او دا رجب چې ده نو د هغه څلورو میاشتو کې دا کومې چې عزت والا میاشتې دي، الاشهر الحرم. څلور میاشتې داسې دي چې هغه عزت والا میاشتې دي، الله ورته یو خاص عزت ورکړی دی، هغه رجب او ذوالقعده او ذوالحجه او محرم. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. دغه 12 میاشتې دي الله وی، او په دې 12 کې را څلور چې دي دا عزتونه والري. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. د اشهر الحرم ته حرم په دې ویل کېږي ځکه چې په دې کې جنگ او قتال حرام دی، الا دا چې دشمن شروع کی، او دویم دا چې ګناه خو په عامو میاشتو کې هم حرامه ده، خو په دې کې هغه حرمت چې دی هغه خسخ شي. ځکه الله بیا دا ویلي فلا تظلموا فیهن انفسکم، نو په دې میاشتو کې بیا خصوصا د خپل ځان سره ظلم مه کوئ. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هم کړی ده، لکه په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابوبکر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي السنة 12 شهرا، کال چې دی 12 میاشتې، منها 4 حرم، پای کې څلور چې دی هغه حرمت والا میاشتې دي، عزت والا دي. 3 متواليات، 3 پرله پسې دي، ذوالقعده او ذوالحجه یا ذوالحجه او محرم ورجب، او یو دغه رجب دا میاشت. نو دې کې شک نشته چې دا اوچته میاشت، عزت والا میاشت. خو په دې کې به موږ د ځان نه عبادتونه نه کوو، او نه موږ ډېره د ځان نه د خپل طرف نه خصوصیت ورکولی شو. شریعت چې یو خبره موږ ته نه ښولي، قرآن او حدیث کې یو عبادت نه راغلی او موږ یې کوو، نو هغې ته بدعت ویلی کېږي، اگر که هغه موږ په ښه نیت باندې کوو. بدعتي چې کله هم بدعت کوي، نو هغه په ښه نیت کوي، دې نیت ته به نه ګوري چې د ښه نیت دی. سړی اوس نیت ښه او 5 لمونځونه علاوه 6 لمونځ هم کوي، نو موږ خو به ورته داسې نه وایو چې نیت یې ښه دی. نو زه یو څو عباداتو ته به صرف اشاره وکړم چې دا بعض خلک یې کوي په دې میاشت کې، او د هغې ثبوت نشته. د سلف صالحینو په وخت کې، د صحابه او د تابعینو په وخت کې دا عبارتونه نه شوي، بلکې دا وروسته دې ایجاد شوی دی. اولنی بدعت چې په دې میاشت کې کېږي هغې ته وایي صلات الرغائب. او د صلات الرغائب چې دی نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او چې سم د دې باره کې ویلی شوي دي، د بعض خلک دې باره کې روایت ذکر کوي، دا ټول موضوع او منګړت روایت دي. نه بعض خلک داسې وایي چې یو روایت ذکر کوي منګړت چې رجب شهر الله، رجب چې د الله میاشت، او شعبان چې نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د زما میاشت، او رمضان چې د ټول امت میاشت. او په دې کې چې څوک اولنۍ جمعرات چې کومه راځي د جمعې شپه، یعنې دغه جمعرات باندې چې چا روژه ونیوه او بیا یې د ماسخوتن د مانځه نه بعد مونځ وکړو، یعنې د جمعې په شپه باندې 12 رکعاته مونځ وکړو، او په هر رکعت کې به سوره فاتحه وي، او بیا به سورة القدر وي، ان انزلناه فی لیلة القدر دا به 3 پیرې وي، او قل هو الله احد به چې 12 پیرې وي، او هر 2 رکعاته چې په هغې به سلام ګرځي. نو بیا چې کله د دې مانځه نه فارغ شي، نو بیا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او یا پیرې درود وي، او بیا به چې نه دعا وغواړي، نو چې څه دعا غواړي هغه به الله سبحانه وتعالی قبلوي. دا یو منګړت روایت دی، د دې عبادت هېڅ اصل نشته. امام طرطوشي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، وی اول پیر دا بدعت چې دی په بیت المقدس کې شوی، او په 448 هجري کې چې دی دا بدعت جوړ شوی دی. د دې نه مخکې چې دی نو دا عمل چې دی نه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی، نه د صحابو نه، نه د تابعینو نه. یعنې لنډه دا چې سلف صالحین کې د دې عبادت څه د هغوی په وخت کې څه دلیل د دې نه میلاوي. دویم چې یو بدعت کېږي په دې میاشت کې هغه صلات النصف من رجب
د رجب په 15مه ورځ باندې خاص عبادت کیږي او پاره کې د بس خلک روایت ذکر کوي انس بن مالک رضی الله عنه دا غي نسبت کوي چې چا چې دینه من صلى ليله النصف من رجب چا چې د رجب په 15مه باندې مونږ کو سوار لسرکات مونږ کو او په هر رکعت کې به سوره الفاتحه وي او قل هو الله احد بچ دینو یول سپیری وي او قل اعوذ برب الناس به درې پیری وي او کله چې دې مانځنه فارغ شي نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم باندې لسپیری درود وي او بیا به د الله تسبیح او تکبیر او حمد یعنی سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا به چې نو ډیر شپیری وي نو الله سبحانه وتعالى به زر ملائکه راولېږي د لپاره به چې دینو نیکیان لیکي او په جنت کې به الله د لپاره چې ونی نه لیکي دا ټول چې دینو منګړت روایت دي او د دې خبرو اس اصل نشته نو دا عبادت دا خاص مو چې کوم په 15 رجب باندې کیږي د دې هم اس اصل نشته دریم چې دینو د معراج په او تویل کیږي د بدعتیان په دغه ورځ باندې خاص منځونه او صدقې او خیراتونه کوي او دغه چې دینو د وشتمې د شپه چې ده په رجب کې د وشتمې شپه ویده د معراج په د پدیش په باندې چې نن رسول صلی الله علیه وسلم باندې دغه واقعه راغله د اسراء او د معراج ده او صحیح خبره ده چې په دې میش کې د اسراء او معراج د واقعه راتله په دې څه دلیل نشته نو څنګه بیا جیرانو په دغه ورځ باندې اختر منوي او جیره خاص عبادتونه کیږي او یا جیرانو خیراتونه کیږي او منځونه او روزي کیږي اول خدای ثابتول غواړي چې په دې میش کې دا واقعه راغلی ده او بیا په دې میش کې هم جیرانو په دې وشتمه شپه کې راغلی ده نو دی واقعي په دې میش کې دراتلو څه دلیل نشي څه ثبوت نشي سند نشي نو دا عبادت وسره د کم جنرالو بل فرض کدا واقعا په دې میش کې را لزه نو بیا دا عبادت وسره موږ خاص نشو کولای چې په دغه شپه باندې به خاص منځونه کوو خاص روزي بنیسو او خاص چې خیراتونه به کوو چې د پرم به دلیل پکار دی او بیا په کې دې تم سوچو کې چې په دې میش کې دا واقعا په صحیح سند سره ثابت هم نه سلورم یو بدعت بګی دا کیږي چې بعض خلک د رجب میش کې یعنی خاص روزي نیسي او د عقیده جوړ شوی چې دي کې یو خاص فضیلت ده بلکې بعض جاهلان بګی دا وایي چې یو چینه د چاغې ته رجب ویل کیږي او دا غي د وبچ دینه د واوري نزياتي چې دین سپینی او د غبین نزياتي چې خوګيري نو چې په رجب کې روجي ونی نو دغه وبو په لاس کې نو د دې څه اصل نشته دی خبري کبدینی دي سو کوي چې لکه د فضیلت راغله ده د رجب پورې خاص کوي د هم د ځان یو نوې عبادت کوي پنځم بدعت ده چې د بعض عوامو د عقیده ده چې په دې میاشت کې به عمرې لزی او د العمره الرجبیه ولکېږي د رجب میاشتې خاص عمره ده او د دې مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم نه هیڅ فضیلت نه راغله او نه رسول صلی الله علیه وسلم امت ته داخلي دي چې په رجب کې چې نو خصوصي عمره کوي هاي سره ساعه عمره لزی کوي دي خو لکه په دې نیت چې د رجب میاشتې نو ځکه زه عمرې لازم د دې لپاره دلیل پکار دی او دلیل په دې خبره باندې نشته دا څنګه چې نو بس خلک په دې رجب په دې میاشت کې چې نو خاص یو ذبیحه کوي او ساروی لالي او دې ته چې نو عتیره ویل کېږي امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل مسند کې دا حدیث اوري عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم عتیره حق د عتیره چې دا ثابت ده نو رسول صلی الله علیه وسلم په اوله کې دا خبره کړې و دا غینه بعد بیا د عتیره چې نه منسوخه شو په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره باندې کړې و چې دا ملالول جایز دي بیا منسوخ شو نو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلا فرع ولا عتیره دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې نو د عتیرې نه منع وکړه او دوی مده چې د عتیره چې نو د په جاهلیت کې به خلکو د ساروی لاله د رجب د لاسه نو په اوله کې رسول صلی الله علیه وسلم چې اجازه ورکړه خو به دا غینه منع کړه نه چې اوسم څوک په دې باندې عمل کوي نه د تشبوه پکې د جاهلیت ولو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې متشبه بقوم فهو منهم نو صحیح خبره ده چې د عتیره چې رقم ساروی چې د رجب په میاشت کې خاص سره کیږي دا منسوخ شوی دي نو په دې میاشت کې خاص عبادتونه کول په دې هیڅ قسمه دلیل نشتی ها عام عبادتونه کې وسړی کوي روزي نیسي تهجد کوي صدقې ورکوي خیراتونه کوي عام عبادتونه کوي چې د دې عبادتونه لکه څنګه چې په نور میاشت کې نه به کوي دي خو چې د میاشت پورې خاص تړي چې نه د خاص فضیلت ته او بیا خاص وخت په دې میاشت کې د غیر لپاره بیا لازم چې د یو دلیل خي او قران او حدیث کې
او په د سلف په آثارو کې د سندي ثابت چې باغی کې د دې میاشتې لپاره څه خاص عبادت ذکر شوی. د دې میاشتې د فضیلت ته چې د په دغه سلور میاشتو کې رقم چې حرمت ولري، کوم چې عزت ولري، نو په دې کې چې د قتل او قتال نه او د شند ګناهونو نه بالکل ځان لري ساتل پکار دي. او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.